په کوم وختونو کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کول د امنه دي. یعنی بعضې خلکو کې دا رایج دي چې مازدیګر نه وروستو د قرآن عظیم الشان تلاوت نشي کولی، چې کله د زوال ټیم وي، یعنی دغه 12 بجې ټیم وي د غرمې، په دې دوران کې د قرآن عظیم الشان تلاوت نشي کولی. دا زموږ استادو په دغه معاشره کې چې چرته هم دا رایج دي، دا غلط رایج دي. د قرآن عظیم الشان لپاره وخت مقرر نه چې په دغه وخت کې کولی شي، په دغه وخت کې نشي کولی. یعنی د قرآن عظیم الشان تلاوت ته په 24 غنټې کې په هر وخت کې په هر ځای کې کولی شي. خو د دې خبرې خیال بساتي چې د قرآن عظیم الشان کم آداب دي چې هغه آداب ته پامال نه کوي او هغه آداب ته پوره کوي. یعنی ته چې باوضو وي، یعنی اودس وي، مخ ته چې قبلې طرف ته وي، ټوپۍ په کار چې په سر باندې پرته وي او ښکلې چې په پرلیتې دې وهلي وي، یا چې په تشهد باندې ناست وي، داسې نه چې تا بالغ ته ډډه وهلي وي او قرآن عظیم الشان دې ځان سره نیولی وي. اگر چې ته په موبایل کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، خو دا ستا لپاره نه دی جایز، دا د آدابو خلاف کار دی چې تا ډډه وهلي وي، خپې دې غځولي وي، په موبایل کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي. یعنی د قرآن عظیم الشان لپاره وخت مقرر نه چې په دغه وخت کې کولی شي، په دغه وخت کې نشي کولی. هر وخت کې کولی شي، په هر ټایم کې کولی شي، خو د قرآن عظیم الشان د آدابو به خیال ساتلی شي.